Salamana Malgaro, today we are going to know how to check full information about a computer. Malgaro نن ورځ موږ زده کوو چې څنګه کولای شو موږ د یو کمپیوټر په اړه باندې مکمل معلومات تفصیلا چې کوم یو کمپیوټر اخلو یا خپل کمپیوټر در سره موږ غواړو د هغه معلومات چې کو په څه طریقې سره کولای شو یو څو سټیپس د تخیمه اول طریقه دا ده چې تاسو براشي د خپل کمپیوټر په سرچ بار کې به ولیکئ چې سیستم انفارمیشن سیستم انفارمیشن تاسو خپل سیستم ولیکل تاسو سیستم انفارمیشن راځي په دې اپشن باندې په دې بکلیک وکړئ تاسو وګورئ تاسو ته د کمپیوټر په اړه باندې چې څومره معلومات تاسو په کار وي تفصیلا ټول درکړي تاسو د اپریټینګ سیستم نیم ورژن سیستم راشي وګورئ خپل کمپیوټر مو دغه شان راشي بایوس موډ وګورئ بیا دا شان راشي پلیټ فارم رول او وینډوز ډایرکټ ټول شیزونه وګورئ دغه ذکر ته پوره موجود دي لږ کته راشي نور لاندې معلومات شته میموري په اړه باندې وګورئ ریم څومره د پکې مکمل معلومات تاسو ته درکړي دي دا یو طریقه ولا بل طریقه دا چې تاسو غواړئ خلک ډېر زیات استعمالوي هغه طریقه دا چې را بشي مای کمپیوټر ته یا د سپیس چې وته وای دغه د اپشن ته براشي آیکن خو ګورئ تاسو په دې به تاسو رائټ کلیک وکړئ رائټ کلیک نه پس به پراپرټیز ته راشي پراپرټیز باندې کلیک کوم ګورئ زما سره ډایرک about your PCs صحیح شو وګورئ تاسو ته د ذکر راغلو څومره انفارمیشن چې تاسو په کار وي هغه ټول د ذکر موجود دي وګورئ ډیوایس نیم زمونږ چې دا ډیوایس د سپراشه پروډکټ آی ډي وګورئ سیستم او نور لاندې نور معلومات هم شته پکې د خلار نه هم تاسو کولای شئ چې خپل کمپیوټر په اړه باندې معلومات مو چک کړئ بل طریقه دا چې تاسو براشه د رن کمانډ لري نه وینډوز آر تاسو رن کمانډ اوپن کړئ د دې کې تاسو ولیکئ چې رن مو چې کله اوپن کړو بدلته کې ولګي تاسو ډي ایکس ډي آی ای جی سپیلنګ ته خیال ساتئ دا به انټر یا اوکې کوي اوس وګورئ دا مفید دا ډیر فائدہ مند ده دغه طریقه یاد کړئ او دې په واسطه باندې کوشش کوئ چې تاسو د کمپیوټر په اړه باندې مکمل معلومات چې کوي ځکه تاسو ته دا تفصیل معلومات درکې د کمپیوټر صبر ورته کوو تر څو دا مکمل شي ورته ګورئ دا تاسو ته مکمل معلومات راغله تاسو د سیستم په اړه باندې کوم انفارمیشن چې دی سیستم نیم وګورئ دغه شانتي پسې پروسیسر میموري پیج فایل دا شیزونه وګورئ ورپسې ډسپلی ته راشئ ورپسې ساوند ته راشئ نیکسټ پیج هم تاسو کولای شئ چې لاړ شئ بیا راشئ دغه کې انپوټ سیستم چې کوي دې په واسطه باندې تاسو کولای شئ خپل کمپیوټر مکمل معلومات وګورئ بل تاسو سی ام ډي کمانډ لرئ نه کمانډ پرامپټ راشئ دې ځکه سرچ کړئ صحیح ده تاسو سره به راځي او یا د سی ام ډي د رن کمانډ لرئ نه وینډوز آر سره رن اوپن کړئ دې ځکه ولیکئ چې سی ام ډي دا به انټر یا اوکې کوي دا به سره اوپن شي او دې ځکه به تاسو ولیکئ چې سیستم سپیلنګ خیال به ساتئ سیستم انفو مو چې ولیکلو دا پسې انټر کړئ اوس وګورئ لوډینګ روان ده لوډینګ نه پس وګورئ تاسو ته د خپل کمپیوټر په اړه باندې مکمل چې ورته کې مکمل انفارمیشن درکړي دي تاسو آی پی سیستم هغه او ورپسې نور وګورئ د ځکه او ایس اپریټینګ سیستم نیم مشولو دا شانتي نور بایوس ورژن وګورئ ورپسې میموري په اړه باندې تاسو چې کوم میموري د سټوریج د کمپیوټر هغه هم د ځکه دره مکمل معلومات یې درکړي ټوټل فزیکل میموري هټکم وګورئ تاسو وګورئ مکمل چې څومره معلومات تاسو ضرورت ده دې ځکه درکوي دا څلور اپشن وي خدای دوی کې چې ډېر څه مو ترې یاد کړي وي او ډېر مفید د یاد کې او عملاً کار ترې واخلئ ډېره مننه